Für Musliminnen und Muslime unter uns beginnt in diesen Tagen der Fastenmonat Ramadan. دا ورځې دلته زموږ په منځ کې د مسلمانانو لپاره د روژې مبارکه میاشت پیل کیږي او هر ماښام کورنۍ د روژه ماتي لپاره راټولیږي. ډیری خلک هم خپل د کورونو ورونه د میلمنو لپاره خلاص پرېږدي. ملګري او هغه کسان چې پیژني یې هغوی ته بلنه ورکوي. زما په اند دا د سوله ییز ژوند لپاره یو ښه اشاره ده او دا کار یووالی رامنځته کوي. کله چې ما روژه ماتي کې ګډون وکړ ما تل داسې احساس کاوه چې دا یو ځانګړی څه دي او روژه هم داسې وخت ده چې موږ د هغو کسانو په اړه فکر کوو چې ځورېږي او هغه څوک چې د جګړې ترخه تجربه کوي. په دې ورځو کې مسلمانان او د هغوی فکر او احساسات په ځانګړي ډول د منځني ختیځ له ښځو او نارینه‌و او ماشومان سره دي. ډیری ملګري او کورنۍ لري چې د دوی په اړه اندېښمن دي. زه غواړم تاسو پوه شئ چې تاسو په خپل دغه فکر کې یوازې نه یاست. په آلمان کې هم ډیر خلک د وژل شویو او برمته شویو اسرائیلو او په غزه کې د بېګناه وژل شویو ټپیانو او د مظلومو خلکو په غم کې ځان شریک بولي. او دا درد موږ تل حس کوو. هو اسرائیل هم حق لري چې د حماس د تروریستي ډلې پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا هم روښانه ده چې اسرائیل باید د نړیوالو قوانینو اصول مراعات کړي او ملکي وګړي باید په جګړه کې په نښه نه کړي. آلمان غزې تړانګ ته د خوراکي توکو، درملو او نورو مرستندویو توکو په لیږلو سره مرسته کوي. له متحده ایالاتو وروسته موږ د نړۍ تر بل هر هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوو او د دې مرستو ډیره برخه به د غزې خلکو ته ورسیږي چې اړتیا ورته لري. زه ډاډه یم چې د اسرائیل او فلسطینیانو لوی اکثریت یو شی غواړي، یعنی سوله. Ich bin sicher, die große Mehrheit der Israelis und der Palästinenser wünscht sich ein und dasselbe, nämlich Frieden.